ډېر خلک د دې وخت په باره کې کوتاهي کوي ځکه رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره په حدیث کې کړې ده په صحیح بخاري کې دا حدیث دی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس رسول صلی الله علیه وسلم وی دوه نعمتونه دي چې دا خلک د هغې په باره کې په دوکه کې پراته دي یا دوه نعمتونه دي چې خلک د هغې قدر نه کوي او د هغې قدر ورته نه دی معلوم الصحة والفراغ روغ بدن او فارغ وخت نو دا روغ بدن چې د الله سبحانه وتعالی غټ نعمت دی نن ستا بدن روغ دی نن ستا خپې لاسونه کار کوي ستا دماغ کار کوي او ته مونځ اودس کولی شي ته عبادتونه کولی شي هر قسم بندګي د الله سبحانه وتعالی کولی شي سبا به بیا نشي کولی د دې وخت نه فایده اخیسته پکار وي مونږ سره دا احساس نشته چې اوس زموږ دا بدن روغ دی کیدای شي سبا دا بدن زماني او کیدای شي زه بیمار شم کیدای شي ډېرې خبرې راتلی شي او موږ په خپلو سترګو داسې خلک لیدلي چې د هغوی روغ بدن او نن هغوی یا په هسپتالونو کې پراته دي یا په کور کې پراته دي خو د بدن صحیح کار نه کوي یا ګرځېدی نشي یا خبرې نشي کولی نو دا مرضونه په موته باندې هم راتلی شي الله سبحانه وتعالی ټول مسلمانان د مرضونو په امان کې ساتي خو راتلی شي څه پته لګي د دې روغ صحت قدر کوئ او دویم فارغه وخت د دې وخت هم د انسانانو سره چې قدر نشته رسول صلی الله علیه وسلم دې حدیث کې دې خبرې ته اشاره وکړه چې غالبا خلک چې دین هغوی سره د وخت قدر نشته امام حسن بصری رحمه الله وی یا ابن آدم ای د آدم بچیه انما انت ایام ته دغه ورځې ای د آدم بچیه ته د دغه ورځو په شانې کلما ذهب یوم ذهب بعض چې ورځ لاړه شي نو ستا بعض حصه لاړه شي د دې ورځ ختمېده د زموږ ختمېده دي دا څه وړه خبره نه ده د یوې ګنټې ختمېده د زما او ستا ختمېده دي د یوې ورځ ختمېده زما او ستا ختمېده دي سبحان الله د بعض داسې خوشحاله شي چې زه ورځې اوړي او کلونه تېرېږي او کلي ته به ځو دا به کوو دغه به کوو او دې سادهګانو ته دا پته نشته چې دا وخت یې څومره اوړي نو ته رب العالمین ته نږدې کېږي دا یو سفر دی موږ شروع کړی د مور د خېټې نه راوتو سره دا سفر موږ شروع کړی نو چا دا سفر لږ کړی دی چا ډېر کړی دی او د چا سفر ختمېدو ته نږدې دی او د چا سفر چې دی هغه لا پاتې دی ډېر دی دا سفر ختمېږي په مرګ سره بیا د هغې نه بعد د آخرت سفر شروع کېږي نو اوس موږ په دې سفر کې یو د څومره چې ورځ تېرېږي او وخت تېرېږي زما او ستا د سفر چې دی دا کمیږي رب العالمین ته موږ نږدې کېږو نو په دې خوشحالېده نه دي په کار چې وخت اوړي او خبره ختمه شوه ټولو ملګرو څخه هیله کوو چې زموږ دغه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړي هم یې خوښوي او هم د نورو ملګرو سره شریک کړي یا نور ملګري ورته هم راوبلئ او هغه ورونه چې هغوی زموږ چینل سبسکرایب کړی دی او سبسکرایب سره که فکر لري په خوا کې دغه د زنګ علامه وي که په دې زنګ علامه باندې کلیک کړی نه وي نو په دې علامه باندې هم سره کلیک کړئ چې هر نوی ویډیو ټولو ته په یو ځل باندې ورسي